ناپولین بوناپارټ په دې باور و چې که زه هره ورځ په پیرس کې د تیاتر ننداره کولو ته ورځم نو دا خبره د خلکو په منځ کې یوه ډېره عادي خبره جوړیږي چې د فرانسې پاچا راغلی و تیاتر یې کاته. خو که چیرته زه په میاشت کې یو ځل هلته ورشم نو دا خبره د خلکو په منځ کې ډېره لویه خبره جوړیږي چې د فرانسې پاچا او امپراتور راغلی و تیاتر یې ننداره کوو. زما په نظر دا خبره په مینه کې صدقه یې چې که چیرته موږ ته په مینه کې څوک ضرورت لري زموږ شتون ته ضرورت لري نو لازما باید موږ هلته واوسېږو هلته پاتې شو او موږ له بل چا نه هم دا توقع لرو. اما تل تر تله هلته پاتې کېدل یا اوسېدل دا ښه کار نه ده ځکه په دې سره موږ خپل شتون بې ارزښته کوو او نه موږ ته څوک هر وخت ضرورت لري. موږ ته خلک ضرورت لري په بعضې حالاتو کې یعنې دا ښه خبره ده چې موږ د خپل شتون هغه چا ته هدیه کړو چې څوک موږ ته ضرورت لري یا زموږ شتون ته ضرورت لري. ولې هره لحظه هره ثانیه هلته پاتې کېدل فکر نه کوي چې د انسان د فطرت په لحاظ باندې هغه زموږ شتون بیا هلته خلک انډروالیو کوي. او یو بل ډېر ښایسته کور دی چې تقریبا دې موضوع ته ورته دی وایي چې یو ښه سندرغاړی هغه دی چې پوهېږي نور دا وخت له سټیج نه د کښته کېدو دی.